په زابل کې د ډول او اتڼ دود لا هم ژوندی دی. په زابل ولایت کې د ډول او اتڼ لرغونی دود له کلونو را په دې خوا را روان دی او لا هم زیات مینوال لري چې ډېر وخت ځوانان خپل احساسات او خوښۍ له همدې څرګندوي. افغانستان د لرغونو هنرونو کور دی چې د تاریخ په اوږدو کې خلکو پاللی او تر دې وخته پورې را رسولی دی. له دې جملې یو هم د ډول او اتڼ لرغونی دود دی چې د کتابونو په حواله افغانانو د تاریخ په بېلابېلو پړاوونو کې د غذاو، شادیو، ملي مراسمو او حشر پر مهال مانځلی او ساتلی دی. د زابل ولایت یو تن اوسېدونکی عبدالناصر جمال وایي که څه هم تېرو څو لسیزو جګړو افغانان سخت ځورولي دي، خو لا یې هم خپل اصلي دودونه نه دي هېر کړي او په بېلابېلو مراسمو کې د ډول او اتڼ مراسم جوړوي. نوموړي میلمه راډیو ته وویل چې افغان ولس د خوښیو لیواله دی او تل هڅه کېږي چې ناوړه پیښې د کلتوري میلو په مټ هېرې سي او ژوند له رنګینیو ډک وي. لکه څنګه چې تاسې ته معلومه ده دغه د ډول وهل او اتڼ کول زموږ ستاسې د نیکونو یو دود ده چې دغه موږ هم تر دغه مهاله پورې ژوندی ساتلی ده. زموږ په ټولنه کې چې د چا اتڼ نه زده هغه په اصطلاح یو پیغور ډول بل چې اتڼ کوي هغه خپل غمونه په لرې کوي، په اصطلاح خوشحالۍ ځان ته راوړي. داسې احساس کوي چې بیخي هغه په اصطلاح غمونه یې لیدلي دي. د دې ولایت یو بل اوسېدونکی خیر الله حمید زوی وایي چې د ډول او اتڼ مینوال ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دي او ډېر هغه ځوانان او تنکي ځوانان چې مخکې به یې اتڼ نه و زده اوس په میلو کې ښه اتڼ کوي. هغه وویل چې دا لرغونی افغان دود ژوندی ساتل سوی دی او له دې وروسته به هم تر سلګونو کلونو پورې ژوندی پاتې وي. طبعا ډول چې د ډول د افغانستان کلتور او عنعنه ده، پخوانی رواج دی. ډول یو له هغه موسیقي به ورته وایو ځکه ارامه موسیقي ده چې خلک خوند ورځینې اخلي، بیا خصوصا ځوانان خوند ځینې اخلي. اوس هغه ځوانان چې اتڼ به یې نه و زده هغوی هم اتڼونه زده کړي دي. اوس په دغه محفل کې چې موږ اتڼ وکړو په دغه پروګرام کې ډېر ځوانان وه چې مخکې بیا اتڼونه نه و زده، اوس یې ښه اتڼونه زده کړي، اوس موږ سره اتڼ وکړي. یو تن ډول وهونکی نبي جان وایي چې له تېرو 13 کلونو راهیسې دغه هنر ته مخه کړې ده او کله چې ځوانان خوشحاله ویني دی هم خوشحاله کیږي. نوموړي وویل د ډول او اتڼ مینوال ورځ تر بلې ډېرېږي او له دې لارې هغه ښه عاید هم ترلاسه کوي چې د کورنۍ ټولې ستونزې ورباندې حل کیږي. بل نبي جان خبره کوم دا تقریبا دا 12 کاله کېږي چې ما دا هنر راخیستې دا ډول زه هم او ځوانانو سره ما ته هم خپله ځوانان ښه خوند راکوي چې اتڼ کوي او اتڼ بازانو ته هم دا زما کسب ښه خوند ورکوي چې دوی اتڼ کوي، شوق یې پر راځي او زموږ هم شوق پر راځي. ماشاءالله خو ډېر ښه خوند کوي. علت یې دا ده چې دا څو راځي ځوانان تر هغه خوندور کېږي او اتڼونه کوي او خوشحالي کوي. انشاءالله بس هر څه کار هم برابرېږي پکښې به هم د کور چاره به کېږي هم نو هره لار به ښه. د زابل ولایت اوسېدونکي په داسې حال کې د ډول او اتڼ لرغونی دود ژوندی ساتي چې هر کال په اخترونو کې دلته غټې میلې جوړېږي او همدارنګه د ودونو په مراسمو کې ډېری خلک ډول راولي او ورباندې خپلې خوښۍ رنګینه کوي.